سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یاست. د نن ورځ ویډیو مو د یو اس بي فلش بوټ کول ته ځانګړې کړې. څنګه کولی شو خپل یو اس بي فلش پرته له کوم سافټویر څخه بوټیبل کو. د وینډوز پروګرام لپاره خپل یو اس بي فلش بوټیبل کو. د دې لپاره مو تاسو ته لنډه ویډیو برابر کړې. ویډیو تر پای وګورئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د وینډوز بوټ کول لپاره اسانه طریقه پرته له سافټویر څخه دا ده چې تر هر څه وړاندې خپل یو اس بي فلش واخلئ، په کمپیوټر کې اضافه کړئ. په دې کمپیوټر کې موږ سره یو اس بي فلش نشته، نو تاسو په خپل کمپیوټر کې یو اس بي فلش اضافه کړئ. د یو اس بي فلش د اضافه کولو څخه وروسته یو اس بي فلش باندې رایټ کلیک کړئ او خپل یو اس بي فلش په فارمیټ کړئ. فارمیټ به کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته تاسو راشئ فایل سیسټم ته او په فایل سیسټم کې به ورته یو اس بي فلش انټرفیس فارمیټ انتخاب کړئ. که تاسو فټ 2 یا ایکسپاکټ واخلئ، په دواړو کې بیا کار نه کوي، نو تاسو کوشش دا وکړئ چې انټرفیس فایل واخلئ. دا واغسته د هغې نه وروسته به خپل یو اس بي فلش فارمیټ کړئ. د فارمیټ کولو څخه وروسته چې کله زموږ یو اس بي فلش فارمیټ شي، یس فارمیټ مې انتخاب کړو، ستاسو یو اس بي فلش به مکمل توګه فارمیټ کوي تر څو زړ ډیټا یا څه معلومات پکې پاتې نه شي. زموږ یو اس بي فلش فارمیټ چار روان دي. فارمیټ شو، فارمیټ کمپلیټډ اوکې مې کړ، هغې نه بعد مې دا کلوز کړ. کله چې دا عمل ترسره کړه، په دویم سټپ کې به تاسو د سی ډي څخه یا خپل د کمپیوټر څخه هغه ځای چې تاسو وینډوز ډیټا لرئ، وینډوز ډیټا به کاپي کوئ. عموما وینډوز 7 سی ډي واخلئ بازار کې، وینډوز 8 واخلئ، وینډوز 10 11 هر وینډوز تاسو غواړئ چې بوټ کړئ، بازار کې به سی ډي واخلئ، خپل کمپیوټر کې اضافه کړئ. د کمپیوټر څخه وروسته تاسو به خپل د وینډوز سی ډي خلاصه کړئ. خو ما سره په سی ډي کې وینډوز نشته، تیری فولډر کې ما کاپي کړی، فایل مې کاپي کړي. د وینډوز فایل ما کاپي کړي، دا فایل به تاسو سلیکټ کړئ او بل هغې نه به کاپي ورکړئ. کاپي چې کله انتخاب کړ، د کاپي انتخاب څخه وروسته راشئ خپل یو اس بي فلش ته او په یو اس بي فلش کې د خپل ډیټا چې تاسو کاپي کړی، د وینډوز فایل هم کاپي کړي، دا به خپل فلش کې پیسټ کړئ. تقریبا دغه یو اس بي فلش ته موږ ډیټا پیسټ کوو، 4.6 جی بي ډیټا ده موږ سره. دې لپاره زموږ د ویډیو ډېره اوږده نه شي، موږ د دې لپاره خپل لنډ وخت لپاره د ویډیو سټاپ کوو تر څو د زموږ ډیټا په اسانۍ سره کاپي شي، بیا به دوباره بېرته خپله ویډیو سټاپ. درنو لیدونکو، ویډیو کاپي تقریبا مخ په پای ته رسېږي، کاپي زموږ ختمېږي. موږ ویډیو دې لپاره پوش یا سټاپ هم کړ تر څو زموږ دغه ویډیو ډېره غټه نه شي. نو زموږ وینډوز چې کوم کاپي م روانه کړې فلش ته تقریبا پای ته رسېږي. چې کله دغه سټپ خلاص شو یا پای ته ورسېد، مطلب ستاسو وینډوز بوټیبل شو، دغه یو اس بي فلش هم بوټیبل شو. تاسو کولی شئ دغه یو اس بي فلش خپل کمپیوټر ته اضافه کړئ، کمپیوټر سټارټ کړئ او د سټارټ څخه وروسته دغه طریقه استعمال کړئ څنګه چې موږ وینډوز انسټالوو. د وینډوز انسټالول طریقه کوم دوستان که احیانا نه پوهېږي، په کمنټ کې ماته ولیکئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله هڅه هم دا وي چې تاسو ته وینډوز انسټالیشن قدم په قدم در وښیو، څنګه کولی شو وینډوز 7 وینډوز 8 وینډوز 10 وینډوز 11 قدم په قدم انسټالیشن طریقه به تاسو ته انشاءالله وړاندې کړو. طریقه بیا هم تاسو ته زموږ وینډوز کاپي شوه، وینډوز کاپي شو، هغې نه بعد موږ اوس پر بوټیبل دا نه ښکاري، نو د خپل کمپیوټر څخه یو اس بي فلش یو ځل دپاره وباسئ او دوباره بیا یې واچوئ. بیا ور واچوئ، نو ستاسو وینډوز فلش که تاسو وګورئ بوټیبل شوې ده. سمري وړاندې کوم، خلاصه کوم دا خبرې، تر هر څه وړاندې خپل یو اس بي فلش فارمیټ کړئ، انټرفیس ترقیق فارمیټ کړئ. دویم سټپ به دا وي چې تاسو کوم سی ډي کې یا کوم ځای کې چې د وینډوز فایلونه لرئ، وینډوز فایلونه به کاپي کړئ او په یو اس بي فلش کې به پیسټ کړئ. د پیسټ کولو څخه وروسته دا کوم ډیټا تاسو کاپي کړئ، نو ستاسو فلش کې به بوټیبل شي. نو کوم خاص طریقه نه لري، همدغه د وینډوز بوټیبل کولو یو اس بي فلش کې آسان طریقه ده موږ سره. تاسو د سافټویر په واسطه هم کولی شئ، ریفیوز سافټویر، وینټو فلش سافټویر، مختلف سافټویر دي موږ سره د هغې لاره موږ کولی شو خپل یو اس بي فلش بوټیبل کړو. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې هغه هم وړاندې کوو. خو که احیانا موږ سره د بوټ کولو لپاره کوم سافټویر نه وي، نو آسان طریقه موږ سره همدا ده، تاسو کولی شئ خپل یو اس بي فلش بوټیبل کړئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښ شي او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.